د عبدالله او غني ترمنځ په څه معامله شوې؟ عبدالله به کاروي او څومره امتیازات به ولري؟ ګرانو لیدونکو السلام علیکم. له کله چې د ولسمشرۍ ټاکنو پایلې اعلان شوې، له سیاسي جنجالونو سره د جوړجاړي هڅې هم روانې وې. که څه هم لومړیو کې ولسمشر محمد اشرف غني په ټوله معنا هڅه وکړه چې د واک د شریکولو پخوانۍ تجربه بیا تکرار نه کړي، خو د ځینو افغان سیاسونو په خاصه توګه حامد کرزی او په لویه کې د امریکا فشار چې لومړی $1 میلیارډ مرستې کمې کړې او بیا د سرتیرو ویستلو ګواښ وکړ. ترڅنګ د سولې پروسه، د کورونا وبا او ځینې نور هغه عوامل و چې دواړه لوري جوړجاړي ته اړ کړل. 2 ورځې وړاندې عبدالله وویل چې په اصولو کې له غني سره هوکړې ته رسېدلی او اوس په جزئیاتو کار روان دی. خو د غني او عبدالله ترمنځ معامله په څه شوې؟ د معلوماتو پر اساس عبدالله له ولسمشر غني سره د جوړجاړي او توافق د متن په یوه برخه کې لیکلي چې د سولې شورا د رهبرۍ مسؤلیت مني، خو هغه څه چې دی د سولې شورا ریاست کې په اړه پریکړه کوي، ولسمشر غني او د هغه ټیم حق نه لري چې رد او یا هم تایید کړي. مطلب د سولې پروسه مکمله د عبدالله شوه چې هر څه یې وکړل. د توافق نامې په بله برخه کې لیکل شوي هغه ولایتونو کې چې چا زیاتې رایې ترلاسه کړې، هلته به ټول لوړپوړي او ټیټپوړي مسؤلین همغه کس ټاکي چې دا کار د افغانستان د تجزیې لامل هم کېدای شي. دغه راز عبدالله ولسمشر غني ته دا وړاندیز هم کړی چې د خپل سهم وزیران به دی ټاکي، خو ولسمشر غني به د دې صلاحیت نه لري چې پوښتنه ترې وکړي یا یې هم منفاق او فرضایي بل کس وټاکي. دغه راز په کابینه کې او په سفارتونو او نورو ارګانونو کې به واک 50-50 وي. د معلوماتو له مخې د دې تړون ضمانت به منځګړي حامد کرزی، استاد سیاف یونس قانوني او کریم خلیلي په شفاهي ډول کوي او دغه هوکړه به د ځینو بهرنیو نمایندګانو په حضور کې لاسلیک کیږي او څه چې په تړون کې لیکل شوي د اعتبار موده به د سولې د هوکړې پورې وي. یعنې که هلته څه پریکړې وشوې بیا به کیسه بدلیږي، او که سوله ونه شوه او وضعیت همداشان دوام وکړ بیا به 15 کاله همدا هوکړه دوام کوي. ډیری کسانو دغه هوکړه د شرم وړ بللې او د دې هوکړې څخه داسې ښکاري چې د عبدالله واک به له ولسمشر غني زیات وي او تر ټولو لویه پریکړه به هم په عبدالله پورې اړه ولري. په هر حال تاسو د دغې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظرونه هم راته په کومنټ کې ولیکئ. که زموږ ویډیو مو خوښه شوې وي ضروري لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لیوه بخښونکي خدای سپارم. د الله په امان.